السلام علیکم. نن به د لومړي ټولګي پښتو په برخه کې تاسو ته د پښتو الفبې یاد کړم. الفبا او انځورونه. دلته تاسو ګورئ 3 عکسونه دي. څومره ښایسته ښکارېږي. ګلالي ماشومانو څوک پوهېږي د دې نومونه اخیستلی سئ؟ له ښۍ خوا نه چپې خوا ته تاسې نومونه واخلئ. آفرین. دا دوهم څه دی؟ شاباس. آفرین. ښه اوس د دې اوازونو ته وګورئ. دا څه شی دی؟ الف. انار. په دې بل کې ګوره تاسو وګورئ یو بله نښه لري. دا دې ته مد وایي. الف مد. نو دا په آس. دا ګوره آ ویل کېږي او په آس کې لوستل کېږي. دا بل څه شی دی؟ دا بې دی. بې ګوره د بابا څه ده؟ یو بیل لري. بیل. ګوره تاسو یو ځل بیا ووایئ. بې. بیل. دا عکس وګورئ. په دې کې تقریبا 6 عکسونه دي. دې کې هم مختلف شیان دي. په دې لومړي عکس کې پاس ښي لاس ته دا څه شی دی؟ په دې کې څه ښکارېږي؟ څوک به ووایي؟ آفرین. دا پی دی. پل کې چې موږ پل وایو. پی. په دې دوهم عکس کې بیا دا ګوره اول حرف تی دی او توت دی. دا د توت ونه ده او دا وړکي عکس کې بیا توت ښکارېږي. په دې بل کې ټی. ګوره نجونې ټال خوري. دا ګوره ټال په ټی شروع سوی. ټال. په دې بل عکس کې لاندې هغلته دا څه شی دی؟ دا سی ده. سی هم ورته وایي. نو ساور. د ساور په میاس کې ډېر ګلان پارکونو کې او همدارنګه په باغونو کې ګلان تاسو وینئ. نو ځکه دلته یې لیکلي دي ساور. دا څه شی دی؟ جیم. جوار. 2 جواره. په دې بل عکس کې دا تی وایه. شاباس. ګوره چمن. دا چې ده. ګوره چې په سر کې بیا هم د چمن راغلی ده. چمن. اوس بلې برخې ته ځو. پاس. نو ح سره ح ښکارېږي. دا هم ح ده. حج. دا بل ځای کې دا خ ده. پاس په سر یو ټکی لري. دا عکس کې ګوره ښکارېږي چې دی خرما. خرما. په دې بل عکس کې بیا څې ده. څا. په څې شروع کېږي. په دې لاندې عکس کې ګوره د مرغانو ځاله ده. دا ځې او دې ته ځاله. ځاله وایو. دا بل ځای کې ګوره دواګانې دي. درملتون دی. ګوره دال او درمل. درمل هم دوا ته وایي. په دې بل عکس کې بیا ګورئ څه شی دی؟ ډال او ډاکټر. دا ګوره د یو ماشوم معاینه کوي.
په دې ځای کې تاسو ګورئ دا ذال ده، ذال. ځینې ورته دا د نوم په سر کې راځي ځکه دا هلک ذاکر نومیږي. په دې بل عکس کې وګورئ دا ری، هلته ګوره یو کوچی ده، رمه له ځان سره لري، رمه، رمه په ری شروع کیږي. په دې بل عکس کې بیا ړې، او دا سړی فکر کوم ړوند ده، ګوره لکه لکړه لري، لاس یې نیولی دی، نو ړې، ړوند. دا دی څومره ښایسته عکس دی. په دې کې پاس ښي لاس ته دا څه دی؟ زمری. زې باندې شروع کیږي، زمری. زمری کیدای شي د یو ماشوم نوم وي. په دې بل کې بیا دوهم عکس کې ژې ده، ژمی، واورې پرتې دي. او په دې بل عکس کې بیا ګې، ګلۍ، غټه غټه ګلۍ شوې ده، ګوره ګلۍ. په لاندې عکس کې سین، سابه، سابه، سین. دا ګوره دندانې لري، د سبو په سر کې هم ګوره سین شته. دا بل عکس کې شین ده، او څه شی ښکارېږي عکس کې؟ ښه ورته ځیر سئ، شال، شال، شین کوچنی ښکارېږي، بیا الف ورسره دی، شال. دې ځای کې څه دی؟ خین، او دې ته وایي ښارو یا شارو.